درنو حاضرینو، د نننۍ غونډې د جوړېدو په مناسبت موږ ته د بیلو بیلو ټولنو او ګوندونو او شخصیاتو لخوا پیغامونه راغلي دي، خو موږ د وخت له کمښت له امله ونه کړی شو چې دغه پیغامونه تاسو ته واورو. خو دغه پیغامونه به د میډیا د لارې او زموږ د ګوند د ویبپاڼې د لارې خپاره شي. له دغه ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوو. د دغه پیغامونو سره موږ صرف یو پیغام د اورېدو لپاره انتخاب کړی دی چې هغه د لندن د کلتوري ټولنې لخوا رالیږل شوی دی. دا نور نومونه زه واخلم، کوم کسانو چې موږ ته دا پیغامونه رالیږلي دي هغه دی: پښتو علمي کانګرس پېښور، د غني خان ادبي تحقیق جرګه پېښور، د پښتونخوا د پوهنې دیره، زرعلي خان موسازی، پښتون ډیموکراټیک کونسل، خالد میون افغانستان جورنالیست، د دریز د علمي او کلتوري ټولنې پیغام، افغان ملي جرګه لندن، د کونړ د ځوانانو کلتوري ټولنه کون جرمني، حاجي محمد ګل ګدرخیل، لوګر ولایت، خروار ولسوالي.